PHP په دې کلاس کې باندې مونږه د فارم په میتھډز باندې کار کوو د ګیټ باندې لکه موږ سره د فارم چې دی یو پوسټ میتھډ دی او یو چې دی موږ سره ګیټ دی خو د پوسټ میتھډ کار څنګه دی او د ګیټ میتھډ کار څنګه دی کله چې مونږه کوډ لیکو په فارم کې ګیټ میتھډ استعمالو نو الته چې کوم URL ته دا ځي اوس یو پیج ته سبمټ کې فار ایگزامپل یوزر نیم او پاسورډ دی یوزر نیم او پاسورډ چې تو ورکې یو بل پیج ته ځي کنه نو چې دی بل پیج ته لاړ شي د ګیټ میتھډ کار دی چې URL ټول شو کوي چاره کول د تولاړ بیا دا شی ورکو دي زی لاړی ا پیج هم ده دا د ګیټ میتھډ کار دی ګیټ میتھډ د سکیورټي لپاره نه دی سي ځکه چې ستا هر ویډیو چې دا غتا ته ډایرکټلی شو کوي خو په پوسټ میتھډ کې هغه کم پیج کې چې ولاړی او دا غي د لاري د فنکشن د لاري یعنی د هیډر فنکشن د لاري ډایرکټ بل پیج ته وزټ کې نو هغه پیج درته خې نور درته هغه پات نه خې چې مطلب ته دې تراله د تراله وغیرہ راځو دې معنی یو एग्जांपल اول په ګیټ میتھډ باندې کو ډیزاین تر ټیبل delta insert from text field on the text field control C سره کاپی کو او دلته پیسټ کو په دې تصویر ورکو پاسورډ او دلته راځي یو بٹن نړو from دلته کلیک کو دن 040 control S دلته کو fifth ډاټ وی صحیح ده اوس دلته راځو موږ دې ته ورکو نوم د دې شی شو یوزر نیم شو او هغه چې شو یوزر پاس شو او د بټن نوم چې شو سبمټ او ویډیو شو چې نو اوس کچیر ته موږ دلته وګورو د دې د فارم میتھډ چې چینج کوو نو دلته په دې فارم باندې یو کلیک په دې ګور HTML ته راځو فارم باندې چې کله کلیک کوو نو دلته وګوره فارم آی ډي شو او بیا دا غینه بعد میتھډ نه راځي خزه خیر کوډ ته راځو او په کوډ کې موږ څه کوو میتھډ چیالو صحیح ده دا تاسو اوس چې تر ازي د PHP کوډ کې دا ته وکړه PHP if is set bracket start post او پای کې چې تمام سره سبمټ بٹن بولېږي یوزر شو صحیح ده او سوري ما get استعمال نه کوم زبراشم variable underscore get او بیا دا نه بعد ورکوم یوزر نیم دلته مونږ ورکو څه شي ځکه چې فارم زمون کم یو دی میتھډ یې get دی بالکل نو دلته راځو مونږ څه کوو دا کارن ورکو یوزر یا وزور کوم پاس ها اوس راځو کچیرته اف کچیرته variable user is equal to که خالی صحیح ده r variable pass is equal to
نو ماته یو میسج وکړه فیلډ ریکوایرډ او بیا دا نه بعد ایلس کې راته که داسې شي نو بیا به زه ورپسې ووایم چې هیډر یو پیج ته لاړ شه سنګل کوډ لوکیشن ډبل ډاټ کوم یو ته لاړ شه کوم پیج ته نو موږ سره پیج دلته نشته سی ډرایو د لارې پیج راوړه سیکنډ فارم کوم خاصه صحیح ده ام اس جی به وایو صحیح یا موږ ورته ورکړو چې log in dot php single quote او هر کنټرول ان بټن سره به یو php پیج جوړ کړو دلته به ورته ولیکو you are log in او دلته به ورکړو چې login کنټرول اس سره به دا فایل سیو کو سکون باندې د login.php ځکه چې دلته موږ دیتا لاګین کنټرول اس او درځو موږ localhost/php underscore او انکو class /fifth موږ سرور مان کو چې مثال بیا هم څه ایرور نو دلته چې کله یو کس دا خالی ورکوي نو هغه به میسج راځي چې مطلب ستا فیلډ ریکوایر پکار دی صحیح ده او که داسې نه وي نو فیلې کې بیا به رن هغه لاګین ته راغلی صحیح ده دلته تا سره مطلب دا دی چې دا ګوره دلته در سره اول دا پیج شو بیا دا پیج شو دلته تا مکمل کم میتھډ استعمال کو دلته تا ګیټ میتھډ استعمال که چېرته ته نور هم څه چینجز په دې کې راولې مطلب دا نور کار هم په دې کې ته وکړې نو هغه به تا ته اټومیټک دلته ویلیو شو او خو کله چې موږ د سکیورټي یو کار کوو لکه مطلب د لاګین کار کوو په رښتیا د لاګین دا کوو کنه نو هغې لپاره به موږ بیا ګیټ میتھډ نه استعمالوو په هغې کې به موږ بیا پوسټ میتھډ استعمالوو صحیح ده ښه د ګیټ میتھډ بیا کار دا دی چې یو آر ایل بلکل نه شو کوي خالي شو کوي بس چې څنګه ستاسو د هغه ساده وي نو هغه به هماغسې شو کوي صحیح ګیټ ورکړه نو بیا چې کچېرته تا سره کوم مخکې ځي دا دې نه مخکې ځي دې نه مخکې ځي نو بیا به هغه ورسره نه شو کېږي صحیح ده چې کله پوسټ میتھډ صحیح ده دا د ګیټ او د پوسټ کار ښه نیکسټ دی موږ سره همدارنګه د اپریټرز کار د اپریټر نه مطلب دا دی چې کنټرول ان پی ایچ پی او کنټرول اس ففت ټو ډاټ پی ایچ پی موږ په دې کې ټایټل هم ورکړو موږ لږ د اپریټرز نه کار وکړو اپریټر چې دی په پی ایچ پی کې موږ پلس چې دی جمع دپاره استعمالوي شو صحیح ده او پلس پلس موږ د انکریز دپاره استعمالوي شو لکه مطلب ته چې یو د ورسره جمع شي نو بیا به دوه پلس ورکړي صحیح ده ایکول موږ اسایمنټ دپاره استعمالولی شو صحیح ده او بیا ډبل ایکول چې دی موږ دا د ایکول دپاره استعمالولی شو صحیح ده بیا په دې کې چې ماینس دی نو دا موږ ماینس دپاره استعمالولی شو بیا که په دې کې موږ سره دا دی نو دا موږ د شي دپاره استعمالولی شو د ملټیپلای دپاره او دا ډبل ماینس چې دی موږ دا د ډیکریز دپاره استعمالولی شو بیا په دې کې مطلب موږ سره نور هم دي دا چې دی د اینډ دا موږ د او دپاره استعمالولی شو بیا دا چې دی موږ دا د آر دپاره استعمالولی شو خیر دا اضافه شی نه صحیح ده نو راځو موږ په دې پلس ماینس ضرب تقسیم په دې شیانو باندې کار کوو او تقسیم چې دی ساده همدا تقسیم استعمالولی شو بیا که چېرته ډبل موږ ورکړو نو بیا هغه موږ یو لاین د هغه دپاره استعمالولی شو د کمنټ دپاره خو موږ راځو یو فارم راځو insert from text field sorry مونږه text field ډایرکټ واسو باید مونږه ټیبل ولو چې منظم راشي value 1 okay first amount
دلته به راشو دې او موږ یو او دې ته به یو بله مور first second operator see submit ها کوډ ترازو کوډ ورته کو اف سوري PHP f is set کچیرته set وي variable underscore post او پای کې موږ سره submit وکړو variable وجود کو د چینا د درې واړو variable first نو د ورکو first variable second بیا اینه بعد ورکو ویریبل OPR operator د پاره ویریبل جوړ او دې موږ سره ښه اول خو ویلیډیشن ضرور دی ځکه چې ویلیډیشن باید موږ هر وخت پریکټس وکړو echo करा exit او بیا دا نه بعد else کی ورته وایي چې f sorry بیا f لګو f کچیرتا OPR صحیح ده is equal to د چی سره وي د ضرب سره صحیح ده نو echo کرا تھا variable first ضرب variable second control s صحیح بیا ورته وایي چې f کچیرتا OPR is equal to the چی سره د minus echo کرا تھا variable first minus variable second بس دا دواړه باور چي صحیح ده راځو مونږه 52 وزټ کوو لګو get method نو ګوره یوزر نیم او یوزر پاس دا خو خیر مونږ راځو شینه کارو fifth to that ورکو سلور زرا سلور سو سلور دا ٹھیک 1000 روپے یو شی ده او لس دانی زره به لازم صحیح یعنی دا موږ سره دا بیا ورته وایو کچیرته f کچیرته OPR is equal to د پلس سره وي کوټیشن کې صحیح نو echo کرا था variable first plus variable
دې کې موږ ګیټ میتھډ استعمال کړو دا هر څه به دلته شو کېږي چې رزلټ راشي صحیح ده نو زه ورته وایم چې زر جمع یې کړه څو کېږي یعنې دا د اپریټرز کار دی که موږ پلس لګو جمع لګو هر شی لګو موږ مطلب دا ټول دا کولی شو ښه په دې پوه شوې بس ته مې نظر بیا به خیره سره مخکې ځو دا لپاره فنکشنو ته به ځو او بیا به بس ډیټابیس ته ځان رسوو